روح می تن راوتلو خو تناوی هر ارمان می کتلی دلو خو تناوی ټول ملګری ټول خپلوان راته ولاړو ما به نوم ستا خستلو خو ته نه وې زنکدن کې مې په چغه ستا نوم واخیست خلکو ویل جوړې څوک راغلل خو ته نه وې جنازه مې شوه اوچته په ژړا شوم جنازه کې ټول روانو خو ته نه وې چې له حته یې ورکوز کړم سر مې کېښود په ما خاورې ورېدلې خو ته نه وې نو زه عظمت هلته په قبر کې دې ستایم ما به هر وخت یادولې خو ته نه وې زه یم صابر شاه صابر ملګرو نننی پروګرام زموږ لږ مختلف غونتی دی نن ما سره په خوا کې ناست ملګری ډېر خو قدردان عظمت خان ناست دی بلکې زما کلاس پیلو هم دی ملګرو د ډېر وخت نه د رباب سره ډېره زیاته مینه وه ډېر شوق و د سکول د وخت او اکثر به کله د ټپکې نه رباب جوړ کړی و کله به د سنه جوړ کړی و ټنګه وې نو اخر یې هغه د رباب چې کوم استازي د ورس هغې زده کړل نه څوک استاز لري نه څوک بل داسې شخصیت چېرې د ملګرو عظمت سره د هغه په ژوند باندې څه مختصر خبرې کوو نو راځئ چې وایو د ټولو نه اول خو عظمت صاحب ته په خپل پروګرام کې ډېر ډېر فخیرالی ویم مننه چې تاسو د قدر وکړي تاسو موږ دومره ټایم راکړه چې موږ دې پروګرام ته دې راوختلو او بله خبر دا چې بس رباب سره مې شوق د بچپن نه ورته ووایم زمونږ یو اووم کلاس کې موږ سره یو ملګری صابر حسین یو نوم دی هغه به دا رباب هغه ګول بیا بیا زموږ سره لږ شوق پیدا شو لږ ډېر نه بعد چې کوم دی بیا ما چې میټریک مې وکړو نو نه بعد بیا نه ما هم د ټپکې نه یو رباب جوړ کړی و هغه هم بیا هغه ګول هغه پکې دومره خاص دغه یې کې مې ولیکلو نو بیا چې کوم دی مې ځان نه ما بیا رباب واخیستو او استاد نور چا نه مې چل زده کړی خو بس کله په یوټیوب کې ګوره کله څه کوه کله څه کوه خو تر دې پورې بس په مزه مې چل تقریبا په 3 کال کې مې چل زده کړه او خو زه چې کوم دی زیاتره چې کوم ویډیوګانې دي یا دغه دي هغه د امجد مریم استاد ګورم او بل زموږ یو خوږ ملګری هم دی استاد هم دی جواد احمد برکي چې زه د هغه ویډیوګانې زیاتې ګورم او دغه په مشهوره باندې ځم ډېره مهرباني عظمت صاحب چې د رباب ته کله پوهېږې چې راځه اوس ستا شوم د رباب او زده کړه یې مکمل کړه ما چې کله یو ملګرو سره یو څو پروګرامونه وکړلو ځان ته به استاد نه یم ځکه چې استاد اوس هم نه یم بیا هم هغه حد ته ورسېدلی یم کله چې ما یو څو پروګرامونه وکړل ملګرو سره داسې په خامخا ملګري راغونډ شي ودونه کې یو شی بل دی کې خلک ما ته وویل چې اوس د لاس سیټ شوی دی لکه ته رباب غږولی شي او لکه پروګرام کولی شي لکه یو سور جوړولی شي مې نه بعد بیا زما یقین وشو چې لاس مې ډېره مهرباني بله د کمال خبره دا ده وختي زه عظمت سره ناست وم د هغې په حجره کې چې ومې کتل هغه سره څه تلوار او تورې جوړې کړې وې ما لکه چېرته یې اخیستې دي نو هغه ویل دا ما اخیستې نه دي دا ما پخپله جوړې کړي د غازي ارترغل چې کوم توره وه هغه بالکل سیم ټو سیم هماغه شانته توره هم ده جوړه کړې وه او په ځان یې پخپله باندې جوړه کړې زه دنه کوم چې څوک غواړي په اډر باندې نو جوړوي دا هر قسم ډیزاین په خپله خوښه باندې څوک یو ډیزاین هم ورکولی شي ما له دا شی جوړ کړه نو هغه هم جوړولی شي او ډېر زبردست ډیزاین جوړوي بالکل څنګه چې د غازي ارترغل سره تلواري بالکل هماغه شانته جوړوي نو زه به په دې سکرین باندې د عظمت نمبر ورکوم چې څوک څه قسمه تلوار غواړي نو هغه سره رابطه کولی شي نو ګپ خو مزه کوي خو زه یم چې یاره د رباب لږ سور هم دې واورو نو ډېر زیاته مزه به وکړي نو عظمت ورور زه یم چې ګپ هم ډېر ولګولو زه به تاسو ته یاره د ارطغرل ډرامې چې کوم ساز دی هغه بیکګراونډ ساز چې دی
په هغې باندې کوشش کړی وړو کې غونډې زه غواړم چې ناول کړی بالکل زه بس ورځو روح می تن راوتلو خو تناوي نو هر ارمان می کتلی دلو خو تناوي ټول ملګری ټول خپلوان راته ولاړو ما بنوم ستا اخیستلو خو ته نه وي ځان کدن کې مې په چغه ستا نوم واخیست خلکو ویل جوړې څوک راغلل خو ته نه وي جنازه مې شوه اوچته په جړا شوم جنازه کې ټول روانو خو ته نه وي چې له حته یې ورکوز کړم سر مې کېښود په ما خاورې ورېدلې خو ته نه وي نو زه عظمت هلته په قبر کې دې ستایم ما به هر وخت یادولې خو ته نه وي زما چنار چنار جانانا ید کومې څانګې دې درتاو کملا سونا او د کومې څانګې دې درتاو کملا سونا مخې له دواړه خویندې رالي او یوه ویشتل کړي بالا غشي او ورکوینه یوه ویشتل کړي بالا غشي او ورکوینه
چې مازیګر شي ورته ګوره د دغې کوره به جوړه ګودر ته ځینه د دغې کوره به جوړه ګودر ته ځینه عاشقي دومره بد مراز دی په ټول بدن کې د زړه سره زخمی کوي نه په ټول بدن کې د زړه سره زخمی کوي نه